نجیبه فیض بیا څه کړي؟ دوستانو تاسو په لاندې عکسونو کې تاسو مشاهده کولی شئ تش په نوم دغه د پردیو هیوادونو جاسوسه نجیبه او په خپله دغه فلیته کړنه زموږ ستر اسلامي تمدن او کلتور د ټولو افغان د خبریالۍ په جماعت. سلامونه او احترامات قدرمنو دوستانو، امید لرم چې ټول به روغ جوړ یاستئ. دوستانو د پښتو نامتو هنرمند نجیبه فیض تېره ورځ په خپله رسمي فیسبوک پاڼه څه تصویرونه خپاره کړي دي چې پښتنو ورته په تبصرو کې ډېر کلک غبرګون ښودلی دی او ډېرې سختې خبرې ورته لیکلي دي. نجیبه فیض چې په کابل کې د بنډار له نجیبې سره په نوم یو خپرونه هم لري چې په خصوصي تلویزیون کې دغه پروګرام کوي او یوه مشهوره هنرمنده ده چې د پښتو او اردو په ډېرو ډرامو کې کار هم کړی دی. نوموړې تېره ورځ انځورونه یعنې تصویرونه خپاره کړي دي چې له تصویرونو څرګندېږي هغه د پاکستان په کراچۍ ښار کې ده او هلته یې د اردو سریالونو له یوې اداکارې مایرا خان سره دغه انځورونه اخیستي دي. مایرا خان چې اکثره وخت نجیبه فیض سره راڅرګندېږي او د هغې ملګرې هم ده. د نجیبه فیض او مایرا خان دغه تصویرونه داسې اخیستل شوي چې د خلکو د غبرګون سبب شوي دي. تر ډیره پورې خلکو په تبصرو کې په نجیبه فیض نیوکې کړي دي چې غواړي د افغانانو او پښتنو کلتور بدنام کړي او د همدې لپاره داسې تصویرونه خپروي. خو تر ډیره چې د نجیبه فیض په دغه انځورونو کومې نیوکې شوي دي هغه دا دي چې په نجیبه فیض د همجنس بازۍ تورونه لګول شوي دي څنګه چې په دغه عکسونو کې ښکاري تاسو یې وینئ. خو نجیبه فیض که څه هم د خلکو د تبصرو په اړه غبرګون نه دی ښکاره کړی خو د هغې په دغه عکسونو باندې په زرګونو خلکو تبصرې کړي دي چې زیاترو خلکو دا په همجنس بازۍ تورنه کړې ده. همدغسې په ټولنیزو رسنیو یعنې په فیسبوک، ټویټر او داسې نورو رسنیو باندې د نجیبه فیض دغه عکسونه خلکو خپاره کړي او سختې نیوکې پرې کړي دي چې ولې داسې کار کوو. د یادولو ده چې نجیبه فیض چې په پښتو او اردو ډرامو کې له ډېرې مودې راهیسې کار کوي د افغانستان او پاکستان په ګډون په ډېرو هیوادونو کې مینوال هم شته. هغه چې مخکې په یو خصوصي تلویزیون کې د ماښام پر مهال خپرونه کوله په افغانستان کې ډېر مینوال پیدا کړي وو خو اوس په یو خصوصي تلویزیون کې د بنډار له نجیبې سره په نوم خپرونه پر مخ وړي. دلربا د پاکستان په پی ټي وي تلویزیون باندې هم په ډېرو ډرامو کې کار کړی دی چې هغه د خپل انداز او کرکټر له وجې ډېره مشهوره شوې وه چې په هغه ډرامه کې د دلربا په نوم رول لوباوه او همدغسې پرمختګ وکړو. دوستانو تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ مهرباني وکړئ موږ سره خپل نظر په کمنټس کې شریک کړئ او که غواړئ تاسو د نړۍ او د سیمو له حالاتو نه خبر وساتو نو مهرباني وکړئ زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ چې زموږ د هرې نوې راتلونکې ویډیو سره تاسو ته خبر درکول کیږي. تر بلې ویډیو درنه اجازت غواړم. د الله په امان.